درنو لیدونکو ستړي مشئ. د دې ښوونیزې لړۍ په 14مه برخه کې مې ووی چې که ماشوم د مور شیدې وروي او په 24 ساعتونو کې له 2 څخه تر 3 ساعتونو پورې رودل وکړي، له اروايي پلوه به کیدای شي روغ او له عاطفي، احساسي او جنسي پلوه به په یوه ښه حالت کې وي. د رودلو موضوع هومره مهمه او ارزښتناکه ده چې غواړم دغه خپرونه ټوله ورته ځانګړې کړم. د مور په ګېډه کې نجونې له 4 او هلکان له 5 میاشتو څخه وروسته د شونډو خوځول او په ټولیزه توګه رودل پیلوي. کله چې زیږي کابو بشپړ رودل کولای شي او د ماغزو هغه برخې د نورو هغو په پرتله ډېرې پرمختللې وي چې په یوه ډول له رودلو یا په بله ژبه له شونډو، زامو، خولې او له دې لارې له خوند او رضایت سره تړلې وي. پر دې بنسټ ویلای شو چې د زیږېدو پر وخت د ماشوم په ماغزو کې ژوند ته د لیوالتیا او له ژوند څخه د خوند اخیستلو د هیلې او آرزو یا په بله ژبه له نوږیزو او جنسي لارو څخه له نورو سره د انساني اړیکو په جوړولو پورې اړوندو مرکزونو د نورو هغو په پرتله ډیره وده کړې وي. نړۍ ته نوی راغلی انسان د دې ودې له کبله له یوې خوا د شونډو او خولې له لارې له ځان څخه له بهر دنیاګۍ سره اړیکه او روابط جوړوي او له بلې خوا د ژوندي پاتېدو په پار د رودلو له لارې شیدې اخلي. دې خبرو ته په پام ځینې پوهان باور لري چې د مور له ګېډې څخه راپیل شوی جنسي یا نوږیزه لیوالتیا او خوند اخیستنه تر 1 کال یا 14 میاشتو پورې د ماشوم د خولې په شاوخوا کې وي او تر ټولو ډیره په رودلو پورې تړلې وي. نو که ماشوم په 24 ساعتونو کې له 2 څخه تر 3 ساعتونو پورې رودل وکړي، دغه جنسي هیله، لیوالتیا او خوند اخیستنې ته اړتیا یې پوره کیږي او له احساسي، عاطفي، هیجاني او جنسي پلوه له دې بحراني او څپڅپان د دورې څخه روغ رمټ وځي. طبیعت د مور د شیدو په وړاندیزولو سره چې په پیل کې د ورځې شاوخوا له 8 څخه تر 14 ځلو او د یو کلنۍ په شاوخوا کې کابو 6 تر 8 ځلو پورې وي، ماشوم ته له 2 څخه تر 3 ساعتونو پورې د رودلو فرصت او چانس ورکوي. خو هغه ماشومان چې شیدې کمې څښي او یا له آره په دې برخه کې ډیره اړتیا لري، اکثره وختونه په خوله کې د لاس یا بټې ګوتې د وهلو یا خولې ته د لوبو او نورو څیزونو د ننویستلو، د وچو یا نورو شیدو د تش بوتل د رودلو او یا د وچ چوسني له لارې په یو ډول رودلو ته ادامه ورکوي او په دې توګه ښیي چې د رودلو اړتیا یې په طبیعي توګه نه پوره کیږي، نو هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه ځان ارضا کړي. ښه نو که ماشوم ته د مور د شیدو پر ځای وچې یا نورې شیدې ورکول کیږي او د شیدو د بوتل د چوسنې سوری هومره آزاد وي چې ماشوم ترې په 1 ساعت ټولې شیدې وڅښي او په دې توګه په 24 ساعتونو کې د رودلو کچ نږدې 1 ساعت ته راټیټ شي، یا د دې برعکس ماشوم ته د مور یا وچو شیدو له ورکړې سره سره وچ چوسنی ورکول کیږي او یا ماشوم د مور د تی د رودلو ترڅنګ وتروي او له دې لارې څخه د رودلو کچ له 4 ساعتونو څخه واړوي، ډیر احتمال لري چې په فمي تثبیت یا اورل فکسیشن اخته شي. پام مو وي چې په فمي تثبیت یا اورل فکسیشن اخته کېدل حتمی او قطعی نه دي، خو احتمال او کیدون یې خورا ډیر دی. له 1 ساعت څخه د لږ او له 4 ساعتونو څخه د ډیرو رودلو اغیزې له تخنیکی پلوه یو څه توپیرونه لري، خو دا چې بحث پیچلی کیږي او د ټولو لپاره پرې پوهیدل سختیږي، ښه به وي چې ترې تیر شي. په هر صورت که ماشوم په فمي تثبیت یا اورل فکسیشن اخته شي، د دې پر ځای چې اروايي،
جنسي او جسمي انرژي عادي او روږدیز بشپړتیایي تګلوری ووهي او ځای بدل کړي، هماغسې د خولې په شاوخوا کې پاتې کیږي چې له کبله یې له ماشوم څخه یو داسې څوک جوړیږي چې له بېلابېلو لارو څخه تل هڅه کوي ټول خوندونه د خولې او شونډو له لارې واخلي. دا ډول وګړي احتمالاً لږ څه ډېر غږیږي، خوله وړینګه وړینګه کوي، شونډې ژویي، ډېر ترخه، بیخي تروه، خورا تروش، زبېښل کیدوني یا ډېر ژول کیدوني، په خوله کې ډېر پاتېدوني، ډېر تاوده او یا ډېر ساړه خوراکونه او څښاکونه خوښوي. هڅه کوي چې هر وخت یې خوله پر ژاولو، نخودو او یا کوم بل ورته څیز باندې وښورېږي. له اروايي پلوه په یوه چا پورې هومره تړلې وي چې یوازې ژوند نشي کولای. که په رخصتیانو کې ورسره څوک نه وي، ځمکه ځای نه ورکوي. په داسې اړیکو او ملګرو پسې ګرځي چې ورته هیڅ اهمیت او ارزښت نه لري، خو د یوازیتوب له ډاره یې بیا هم ورسره پالي. له کورنۍ او مور و پلار سره یې تړلتیا دومره ژوره وي چې له هغو څخه د بېلېدو له ډاره حتی واده ته زړه نشي کولای. کابو ټولې اړیکې یې د عشق، مینې، انتخاب او اختیار پر ځای د اجبار او تکرار له مخې وي. ځان ته د نورو د پام را اړولو او پر ځان د راماتولو لپاره اکثرا ځان اړمن، محتاج، بې وزله او لوېدلی یا برعکس غښتلی، پیاوړی، بډای، پوه او ځواکمن ښیي. بې درېغه ډېره تمه او هیله لري. ته وا ټوله نړۍ یې پوره وړې ده. آن د تمې کچې دومره لوړ وي چې له ټولو څخه غواړي د ده یا دې په زړه وچلېږي. په خپله هیڅ کار نه کوي، هیڅ مسؤلیت نه مني، خو له نورو څخه غواړي چې تندی یې ولولي، وپوهیږي چې په زړه کې یې څه تېرېږي، څه غواړي او پر څه شي خوشحالیږي. تل ګیلهمن، ماڼېجن او خوابدی وي. ولې مې پوښتنه نه کوې؟ ولې ټلیفون نه کوې؟ ولې رانغلې؟ ولې دې ځواب رانه کړ؟ ولې نه پالې؟ ولې دې ونه ویل؟ ولې دې هغه ونه کړل؟ او ولې دې دا ونه کړل؟ په خوله کې یې سپی تړلی وي. ژبه یې لکه د لړم نیش زهرجنه وي. د ډېرو خبرو لکۍ یې کږې، پیغور وزمه او وښنې وي. کنځلمار وي. هڅه کوي چې په هره خبره کې یو څوک وچیچي. د نورو له سپکولو، ځورولو، ښکنځلو او رټلو څخه خوند اخلي. حتی ستاینې او صفتونه یې هم په یوه ډول له نیوکو او کنځاو سره یو ځای وي. او بالاخره ډېر ساده وي. په اسانۍ سره ځان او نورو ته دوکه ورکوي. په هره خبره، هر اعلان، هر نظر او هر خبر باور کوي. د ډېر ساده توب له کبله حتی ځینې وختونه په ورسپارلي کار او دنده کې اړین دقت او پام نه کوي. له پیښو او شرایطو څخه د سمې معنا د اخیستلو لپاره ضروري پوښتنه، ګروېږنه او تحقیق نه کوي. د راډیویي او تلویزیوني سوداګریزو خبرتیاو تر اغیز لاندې راځي. حتی پر همدې سوداګریزو خبرتیاو کې په حیرانونکو او عجیبو ژمنو باور کوي او وروسته بیا له خپلې همدې سادګۍ څخه ځورېږي. لنډه دا چې که ماشوم د ژوند په لومړنیو 14 میاشتو کې له اړین کچ څخه لږ یا ډېر رودل وکړي، کیدای شي په فمي تثبیت یا اورل فکسیشن اخته شي چې په فزیکي او اروايي پایلو یې پوره وغږېده. اوس به پوه شوي وای چې که یوه مور خپل بچي ته تای ورکوي، له یوې خوا به یې بچي د مړښت تر کچې پورې شیدې اخیستې وي او له بلې خوا به یې په طبیعي توګه رودلو ته اړتیا او ضرورت پوره شوی وي. خو ځینې وختونه بیا هم لیدل کېږي چې ماشوم لاس یا بټه ګوته روي. معنا دا چې د رودلو اړتیا یې نه پوره کېږي. نو ښه به دا وي چې په هماغه شیبه کې وچ چوسنی ورکړل شي چې د لاس یا بټې ګوتې د رودلو پر ځای هغه وروي، که څه هم ځینې ماشومان چوسنی نه روي. د ګوتې یا لاس د رودلو پر ځای چوسنی ځکه ښه دی چې لاس له ماشوم سره همیشه وي
هغه ته موقع برابروي چې وروسته بیا د اندېښنو او پریشانیو پر مهال د ځان آرامولو د وسیلې په توګه ورڅخه کار واخلي چې دا پخپله یو لړ ستونزو او جنجالونو ته لار پرانیزي. له بل پلوه چوسنه یا چوشک د لاس یا بټې ګوتې په پرتله د ماشوم غاښونو ته لږ زیان اړوي، مګر د دې معنا دا نه ده چې چوسنی ښه څیز دی او باید ماشومانو ته هره شیبه ورکړل شي. که د ماشوم په غاړه کې چوسنی پروت وي او هره شیبه یې روي، په 24 ساعتونو کې د رودلو کچ یې له نورمال کچ څخه لوړیږي او په نتیجه کې په اورال فکسیشن باندې د اخته کېدو احتمال بې دریغه ډیریږي. ځکه نو د چوسني پاکارولو کې باید ډیر احتیاط وشي. که ماشوم په ځانګړي ډول تر 8 یا 12 میاشتو پورې په 24 ساعتونو کې له 2 څخه تر 3 ساعتونو پورې رودل نه کوي، د یادو ستونزو د مخنیوي په پار باید هڅه وشي چې په هره توګه کېږي رودلو ته زمینه ورته برابره شي. د سارې په توګه کله 6 میاشتنۍ څخه وروسته ماشوم ته پر شیدو برسیره نور خواړه هم ورکړل شي، امکان لري چې د هغه خوله او زامه هومره وښورېږي چې په یوه ډول رودلو ته اړتیا یې پوره شي. البته ماشومان په 4 تر 6 میاشتني عمر کې د غاښونو له راشنه کېدو سره سم ځینې وختونه پر څوکۍ، بالښت، مور، پلار او یا هر څه چې ورته نږدې وي خوله لګوي او په دې ډول د خولې، غاښونو او زامې په کارولو سره رودلو ته خپله اړتیا پوره کوي. په دې وخت کې خوله لګول بیخي طبیعي دي، له چا سره د دښمنۍ، کرکې او یا کوم بل بد عادت معنا نه لري. ګرانو لیدونکو، د نن خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویه الله سپارم، خو پام مو وي چې د دې ویډیو لایک، ډسلایک او له خپلو ملګرو سره شریکول یې درڅخه هیر نشي. ښاد و آباد اوسئ.